دغه د انټرنیټ دنیا چې دا نن دشمنانو کوشش روان کړی دي په دې باره کې خو الله پاک جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته داسې فرمایي واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. دغه کسان پیغمبر ته وایي که تا کافران ولیدل چې د خدای پاک په دین باندې پسخند وایي په قرآن یې پسخند وایي د دې خلکو سره مه کښېنه تر څو چې بله خبرې شروع کړي. نو په دې میډیا کې که ستا د دین تخریب کړي ستا د عالم تخریب کړي ستا د کتاب تخریب کړي مسلمانه مه ورته غوږ وښکېږه. که دې بیا غوږ نیوي بیا مجبور یې چې جواب هم ووایه خو د جواب وړتیا و استعداد د هر چا سره نشته. د دغه میدان د مقابلې خلک علما دي هغه به د دې منافقانو او د دې مرتدانو جواب کوي. ستاسې قدرمنو مسلمانانو سره او خاصتا د دې ځوانانو سره مې غوښتنه دا ده هغه مسایل چې د دین سره تعلق لري د علم سره تعلق لري هغه مسایل د ټلیفونه مه زده کوئ هغه مسایل د دغه څخه د فیسبوک څخه مه زده کوئ هغه د خلکو د میسجانو څخه مه زده کوئ. د خپلو معتمدو علماو سره د خپلو شیوخو څخه د مساجدو د علماو سره د مدارسو د علماو سره او د پوهنتون د علماو سره چې دا ستاسې د اعتماد او د باور خلک دي د دې مسلمانانو څخه خپل دین عقیده زده کړي. نو فکري اشغال په زور روان دی کوشش ټینګ روان دی. موږ تاسې به د خپل اسلامي نظام ساتو د نظام ساتنه مو جهاد دی ځکه دا نظام د الله تعالی جل جلاله د دین احکام نافظوي قرآن نافظوي احادیث نافظوي. ټول قوانین د اسلامي امارت وګورئ هر فرمان چې وګورئ لاندې به حدیث نوشته لاندې به آیات نوشته لاندې به د فقه حواله. نو د دې نظام ټول قوانین شرعي قوانین ټول قوانین د الله پاک د دین سره برابر. نو هر مسلمان که دعا ورته وکړي مسلمان که په ژبه حمایه وکړي مسلمان که ډرون جوړه کړي مسلمان که توغندۍ جوړه کړي مسلمان که د کافر جواب ورکړي دا ټول په جهاد کې حسابل کیږي. نو یوازینی شی چې زموږ دا امید دی چې آینده افغانستان الله پاک په دغسې امن کې وساتي موږ چې کامیابه کړي هغه جهادي فکر دی جهادي نظریه جهادي فکر د دشمن مقابله او د دشمن تبلیغاتو ته غوږ نه نیول دا پکار دي. دشمنانو اهداف الله پاک راته بیان کړي دي ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا. الله پاک وایي چې دا یهود و نصارا د دوی خوښه دا ده چې تاسې د ایمان وروسته بیرته کافران کړي. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوکم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. د دې منافقینو خوښه دا ده چې دوی تاسې هم داسې د اسلام نه خارج شي لکه دوی چې د اسلام خارج. نو د کفر هدف ستا کافر کول ستا مرتد کول ستا فحش کول ستا بېغیرته کول دا یې هدف دی ځکه د دې صفتونه د هغه دي. الله پاک جل جلاله فرمایي دي والکافرون هم الظالمون. د ظالم په نامه یاد شوی د فاسق په نامه یاد شوی د منافق په نامه یاد شوی د فاجر په نامه یاد شوی شر البریه یاد شوی شر الدواب یاد شوی. هغه څه بد صفتونه چې هغه الله پاک په قرآن شریف کې د دې کافر نړۍ لپاره ذکر کړي نو د دې خلکو څخه اجتناب د دې څخه پرهیز او د خپل اسلامي نظام ملاتړ موږ تاسې د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي.